له روسي هیواد څخه د طالبانو حیرانونکې غوښتنه. طالبانو له روسیې څخه څه غوښتنه کړې ده؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان نوی حکومت چې له جوړېدو یې شاوخوا 2 میاشتې کېږي، نه دی توانېدلی چې په ملي او نړیوال مشروعیت کې کومه ځانګړې بریا ترلاسه کړي. که څه هم افغانان په کور دننه د موجود حالت څخه په نسبي ډول راضي دي او خوښ دي چې هیواد یې وران نشو او نوی حکومت په سوله ییز ډول تشکیل شو، خو د سختو اقتصادي مشکلاتو او ستونزو زیاتوالی یې ورځ تر بلې اندېښمنوي. د 2 میاشتو د تېرېدو سره بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او دې چارې د حکومت او خلکو لپاره د کار پر مخ وړل نور هم ګران کړل. د افغانستان نوي حکومت مشرانو د دې واقعیت په لیدو سره په دوحه کې یو ځل بیا د امریکا لوري سره خبرې اترې پیل کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ونډې شرمن هم سمدلاسه د پاکستان د سفر څخه دوحې ته لاړه او لاره خپله کړه. د امریکا او د افغانستان د نوي حکومت د استازو له لوري د 2 ورځنیو خبرو وروسته بیا هم داسې ښکاره شول چې څه په لاس ونه لیدل شول. د افغانستان لوري خبرې مثبتې وارزولې او امریکایي لوري هم ویل چې خبرې مسلکي او سپینې خبرې وي، خو د دې هر څه سره د رسمیت او د افغانستان د کنګل شوو پیسو په هکله کومه خوشخبري رانغلله. امریکایي لوري په ښکاره صرف دومره وویل چې د افغانستان سره به بشري مرستې وکړي. د افغانستان څخه د نوي حکومت د هیلو د کمیدو سره په کابل کې د افغانستان د حکومت ویان په یو بیان کې ویل چې دوی له روسیې سره په دې اړه خبرې کوي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې ترڅنګ ویان ذبیح الله مجاهد دا هم ویل چې دوی له روسیې څخه غواړي چې د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخلي او دلته پانګونه وکړي. تر اوسه پورې د روسي حکومت د افغانستان د نوي حکومت دغه ویان د دې څرګندونو په هکله څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې په افغانستان کې موجود حکومت ټول شموله نه دی، موجود حاکم ټیم باید یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، کومه ویډیو را سره خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.